یو سړی د ژوند نه تیر شي نور قرباني څه ته وایي یو سړی د ښځې او د مال او د بچو نه تیر شي یو سړی د سر نه تیر شي اولني درې کسان چې به جنت ته ځي وایي دا ماته الله خو ولیدي رسول صلی الله علیه وسلم وایي درې قسمه خلک دوی به جنت ته ځي د ټولو نه مخکې او ما تاسو ته مخکې وایي د رسول صلی الله علیه وسلم دا عادت دی چې داسې خبرو کې ډایرکټ تفصیل نه باندې رسول صلی الله علیه وسلم داسې ویلی شو چې پلانې او پلانې پلانې دوی به اول جنت ته ځي درې قسمه خلک دي په زړه کې یو شوق پیدا شي ستا شوق پیدا کېږي نه پیدا کېږي په دې ځای پرېږدو که بیان یې کړو که نه شیخ زاهد الله صاحب به بیان کړي په روان درس کې درې قسمه خلک دوی به جنت ته په هغه اولنو کسانو کې ننوځي دا درې کسان څوک دي شهید چې د الله په لار کې ځان خاورې کړي د ده خو شان جدا دی چې یو سړی د سر نه تیر شي یو سړی د ښځې او د مال او د بچو نه تیر شي یو سړی د ژوند نه تیر شي نور قرباني څه ته وایي شهید د الله د دین دپاره خاورې شوی دویم وعفیف متعفف او هغه پاک انسان د دې لپاره ما د حدیث ذکر کو او هغه پاک انسان چې ځان هم پاک ساتي او بل هم پاک ساتي ځان هم پاک ساتي بل هم پاک ساتي صرف دا نه ځان پاک ساتي په خپله فحاشي نه کوي بل هم د فحاشي نه لرې ساتي څنګه لکه اوس یو هلک دی ډېر پاک هلک دی فحاشي نه کوي چېرته یو ورځ ولې زنانه دعوت ورکو د فحاشۍ ده ورته وایي زه د الله نه یېرېږم او ته هم د الله نه ویېرېږه دا ته څه خبرې کوي نو ګوره د ده د لاسه دا جنۍ د څه نه بچ شوه د زنا نه بچ شو یا یو جنۍ ده هلک ولې د زنا دعوت ورکو نو دې جنۍ ورته وایي د الله نه نه یېرېږي ته دا خبرې کوي نو دا جنۍ په خپله پاکه جنۍ ده خو دا سړی د دې جنۍ د لاسه د دې ګناه نه بچ شو نو کوم سړی چې د خپل عورت حفاظت کوي او کوم زنانه چې د خپل عورت حفاظت کوي دوی په هغه اولنو کسانو کې دي چې جنت ته به ننوځي نو دا دوه کسان شو دریم وعبد احسن عبادة الله او هغه انسان چې د الله بندګي په ښه طریقه کړي او ښه بندګي هغه ده علما وایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه نو چا چې خپل عبادتونه د رسول په طریقه وکړو دی به په هغه اولنو کسانو کې بل حدیث کې راځي امام ترمذي دا هم راوړی ثلاثة حق علی الله عونه درې قسمه خلک دي د دوی په الله باندې حق دی چې الله به یې مرسته کوي موږ ټول دا غواړو چې الله زموږ مرسته وکړي که نه غواړو که نه غواړو دې کې د رسول صلی دا خلک ښیي ته هم ځان په دوی کې شمار که یا به ځان کوشش وکړه چې په ځان کې دغه صفات راولي الله به تا سره مرسته کوي اولنی کس المجاهد فی سبیل الله د الله په لار کې مجاهد د ده په الله باندې حق دی چې الله به یې مرسته کوي د الله د دین دپاره وتی دی الله خو به یې مرسته کوي والمکاتب الذي يريد الاداء او هغه غلام مري وینځه چې پیسې د خپل مالک سره خبره کړې ده په اتفاق کړی په پیسو او دغه پیسې جمع کوي چې ځان آزاد کړي الله یې مرسته کوي والناکح الذي يريد العفاف او هغه انسان چې واده کوي د دې دپاره چې زه د فحاشۍ نه بچ شم الله یې مرسته کوي نو کوم سړی چې کوشش کوي چې زه ځان د ګناهونو نه او د فحاشۍ نه بچ کړم الله یې بچ ساتي او ګوره دا بعض کسان دا ټکسیان چلی دا خلک چې ځان سره وړي په دې پیسو باندې په دې کې چې کوم بېدینه دي هغو سره چې ته کښېنې دا سپکه موضوع به هغو چیړي او دا سپکې خبرې کوي جنۍ راوخته ماته دا ووایي هلک راوختو ماته دا ووایي جنۍ ماته دا ووایي هلک ماته دا ووایي ته به حیران شي چېرې دا څه قیسه روانه ورې د داسې خو چې کښېنې دی دغه قیسې کې ښه به یو نیک انسان سره کښېنه هغه به هم ټکسي چلی وایي ورور چې دا قیسې دي رښتي هغوی یاره دا اوس ورغو ما څه نه لیدلي موږ دا نه وایو چې دا اولنی دروغجن دی داسې واقعیت د هغه سره راځي د دې دویم سره ولې نه راځي الله یې ساتي الله یې ساتي که په مخې ښکلې ګیره ده په دې مخې یو قسمه نور دی چې څوک ورته وګوري بس شرم او حیا به ګړی خپله لار بدله کې روان شي الله یې ساتي که نه نو ځکه دې ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دا قسمه خلک د دوی په الله باندې